په افغانستان کې له کلونو را په دې خوا یوه جدي ستونزه چې عام خلک یا په عموم کې افغانان ورسره مخامخ دي هغه طبیعي پیښې دي. هر کال په افغانستان کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې یا سیلاب رامنځته کیږي او یا هم زلزله چې له کبله ډېر شمېر زموږ افغانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. د ځاني زیان په څنګ کې مالي زیانونه هم خلکو ته راوړي. که د مثال په ډول وړاندې کو د هرات موضوع یادولی سو، په میدان ښار، غزني، دې خواته په بغلان، مشرقي ولایتونو کې نورستان چې دا وروستۍ پیښه وسوله چې ډېر لوی زیانونه یې رامنځته کړي دي، دا هغه موضوعات دي چې زموږ افغانان هر وخت زیانونه ویني. دا چې دلیل څه ده چې افغانان په دغه ډول پیښو کې لوی تلفات ویني؟ په دې برخه کې باید اقدامات څه ترسره سوي وای تر څو د دغسې حوادثو مخه نیول سوی وای. وقایوي تدابیر باید څه وای چې ترسره سوي وای. ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې کار نه ده سوی چې له یوې زلزلې سره ډیری شمېر خپل ژوند و کورنۍ یا مالی زیانونه ورته اوړي؟ دا هغه موضوعات دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. په دې کې اساسي نقطه دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید په عموم کې افغانان څه مسؤلیت ولري. نړیوال بشري ادرسونه تر کومه حده پورې په دې برخه کې رسیدګي کړي، له دې وروسته باید څه وکړي؟ دا هغه موضوعات دي چې نن بحث پرې کوو. په تودو بحثونو کې راسره 2 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي او حقوقي شنونکی ښاغلی قاضي محمد حسن اقیار، بل میلمه راسره سیاسي او د ټولنیزو چارو شنونکی ښاغلی ضابط خان بشرپال. د تاسو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په خیر راغلاست پروګرام ته. بشرپال صاحب، ولې هر کال د طبیعي پیښو له کبله افغانان له لوی زیان سره مخامخ کیږي؟ د لوی او بخونکي خدای جل اعلی شانه په پاک او سپېڅلي نامه علیزی صاحب په سر کې تاسې د ننني بحث درون میلمه حقیار صاحب، ستاسې تخنیکي همکارانو او د افغانستان جنګ ځپلي ملت ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. وعلیکم السلام. په سر کې اجازه راکړئ چې د وروستیو سیلابونو او طبیعي آفاتو له امله زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اوښتو زیانونو، دا که ځاني دي او که مالي دي، له امله د شهیدانو لپاره فردوس جنت وغواړم او د زخمیانو دپاره بیړنۍ شفا او کورنیو ته تسلیت وایم. اجازه راکړئ چې ستاسې د دې ملي او نړیوالې رسنۍ له لارې د په ځانګړي ډول باندې زموږ په تاریخ کې د هغه چارواکو شهادت وستایم چې د خپل ملت لپاره نه تنها د جګړې په ډګر کې بلکې د انسانیت لپاره او د بشري ژغورنې لپاره خپل خوږ ژوند قربان کړ. هغه د دغه ولایت ښاروال او د امنیتي کنډک قمندان. هیله مې له دغه چارواکو که په ولایت کې دي او که په هیواد کې دي دا ده چې د دوی یو یادګاري څلی جوړ کړي تر څو پورې زموږ افغانان او نړیوال د افغانانو په بشري مرستو او د دغسې بشري ناورینونو په جریان کې د ځان د قربانۍ یو ښه بېلګه وي. راځم ستاسې مهرباني پوښتنې ځواب لکه څنګه چې تاسې وویلې، واقعا ډېره دردونکې ده چې هر کال زمونږ هیوادوال د دغه آفاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپله دارایي د لاسه ورکوي، خپله د راتلونکي ژوند لپاره ټول هغه ابتدایي امکانات حتی د لاسه ورکوي او که په خاص ډول
دغه وروستیو 5 کالو ته وګورو تقریبا له 5,000 نه تر 6,000 افغانان په دغه حوادثو کې شهیدان شوي دي، ژوند یې له لاسه ورکړی، په زرګونه زخمیان شوي دي، په لکونو بېکوره شوي دي. او د بلې خوا نه په دې ناورینونو کې دا نه تنها چې دا یوه ورځ یا زلزله وشوه یا سیلاب راغی دلته یو ناورین ایجاد کړ او تاوان یې ورسو، بلکې په کلونو کلونو دا ناورین بیا ادامه پیدا کوي. دلته ولی بشرپال صاحب هر ځل تکراریږي دا مسله، آیا د دې موضوع د زیان د مخنیوي دپاره تدابیر موجود دي که نه؟ بلې په نورو ټولنو کې دلته عام دولت، عام ملت، عام نړیواله ټولنه لاسونه سره ورکوي او د دې حوادثو مخه نیسي. بدبختانه زمونږ په هیواد کې د 15 لسیزو جګړو په جریان کې افغان ملت په دې ونه توانید چې یا یو داسې نظام پیدا کړي چې هغه زړه خوږی وي او هغه په دې باندې بریالی شي چې کوم څه چې د دوی حقوق وي هغه ورکړي. او د بلې خوا نه ملت هم په دې ونه توانېده ځکه جګړې وي، ناورین و، چې هغه کوم وظایف چې د دولت په مقابل کې د قوانینو د تطبیق په مقابل کې لري هغه هم سرته ورسوي. د بلې خوا نه نړیواله ټولنه هم د خپلو سیاسي موخو له امله په دې کې پاتې راغلې ده. په خاص ډول باندې د افغانستان خلکو ته یعنی واقعا نړیواله ټولنه په دې لاره کې پوروړې ده. هغه تر اعظم بحث به پې وکړو بشرپال صاحب. بیا ورې به راسم قاضي صاحب تاسو ته، ولې هر کال لوی تلفات په طبیعي پیښو کې افغانستان لري؟ یو خو دا ده چې د خدای کریم اراده او مشیت دا په هر څه کې شته. د خدای کریم د ارادې خوښې او د هغې د مشیت نه پرته یا پاڼه هم نه خوځېږي. دوهم په دې اړه څه عوامل انساني دي، د انسان د وس او څه عوامل طبیعي دي. هغه طبیعي عواملو کې مهم وجه په د اوسنۍ شرایطو کې هغه د هوا تودوخه ده. د هوا تودوخه د نړۍ په کچه ډیره شوې ده او د هوا په تودوخه کې ډېر نقش د هغو صنعتي هیوادونو ده چې هغوی په صنعت کې طبعا غازات ډېر اخراجوي، فضا ته ډېر غازات او په دغه کې چې ورته د ګونخانهیي غازات ورته نور ورته وایي. د نړۍ اکثر هیوادونه په پټه ښکاره اتومونه جوړوي، هستوي وسلې جوړوي، په پټو ښکاره باندې دنیا ته داسې فضا ته داسې غازات خوشې کوي چې د غونډو د فضا مسمومه کړې ده. دلته نړیوال قانون لري د دغه موضوع په اساس، بیرته بیا همغه هیوادونه دغه قانون ماتوي چې جوړ کړي دي. افغانستان خو د اقلیمي بدلون یا د ګلخانه‌ای غاز موضوع کې خو اصلا لاس نه قرباني ده. قرباني هیوادونو ته ولې توجه نه ده؟ واقعیت دا ده په ملي په هیوادنۍ کچه په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې دغه پیښې ډېر شوي دي، سیلابونه، زلزلې، د دې څو وجوهات دي. یو وجه دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې د طبیعي زلزلونو ټول ووهل شو. طبیعي زلزلونه او شنه فضا دا د باران په کنټرول او د باران په سم په سور کې ډېر مهم نقش ترسره کوي. ترڅنګ د څړځایونو غونه آباد شو، څړځایونه د منځه لاړل، توجه ورته نشته او د نفوس په افغانستان کې بیخي ډېر شو. دا په د طوفانونو په د سیلابونو باندې په د زلزلو باندې ډېر نقش لري. او افغانستان هغه هیواد ده، هغه هیواد چې د نیکه مرغه وي که د بده مرغه وي، دا د ګونخانه‌ي غازاتو په جوړېدو کې او فضا ته په ورپرېښودو کې هېڅ نقش نه لري. په افغانستان کې دا شی نشته. د افغانستان اکثره ګاونډیان د دې مقصر دي، نړیوال مقصر دي او د نړۍ دا نړیوال قانون ده.
قانون د نړۍ مننه ده چې هغه هیوادونه چې په ګونخاني غازات کې د دوی ونډه نشته خو د ګاونډیانو نه د نړۍ د نور هیوادونو نه متاثر کیږي نو دا هیوادونه او نړیوال مکلف دي چې دغه هیوادونو ته د دوی زیان جبران کړي د دې زیان جبران هم په دوه قسمه ده یو هغه ده چې د دې هیوادونو سره مرسته وکړي مثلا د افغانستان هغه هیوادونه چې افغانستان د دوی د غازاتو نه متاثره ده د دوی د تودوخې نه متاثره ده دوی به د افغانانو سره هم نقدي مرسته وکړي چې زنګونه وکړي قوي تخمونه هغه تخمونه چې د سیلابونو سره مقاومت کوي شي هغه وکړي او د نفوس په کنټرول کې د صحت په برخه کې په دې برخه کې ورسره مرسته ورسره وکړي او د تخنیکی مرسته ورسره وکړي تخنیکی مرسته په دې باندې چې داسې ټکنالوژي افغانستان ته ورکړي افغانستان ته ورده کړي چې افغانستان په پښو ودرېږي زنګونه جوړ کړي سیلابونو ته د اوبو مدیریت دا په دې کې مهم نقش لري یو ټولو ته راځم دا چې افغانستان قرباني هیواد ده هغه هیوادونو چې تاوان رسولی په دې برخه کې قوانینو په اساس هغه څه چې وضع سوي ورکړي افغانستان ته د بد امراني دي ورکړي زه چې د څه وخت مخکې په د ارګ په یو برخه کې ما کار کوو په دې اړه موږ د نړۍ سره څو وارې ناستې وکړې د حکومت په کچه باندې د افغانستان کې د نړیوال اقلیم یو اداره شته ده دې ادارې هم ډېر هڅه وکړه چې د نړۍ سره کینی تفاهم ورسره وکړي دغه موضوع ته وړاندې کړي په کراتو ورته وړاندې شه افغانستان پروپوزلونه وړاندې کړه ورته افغان اړخ د خپل مجبوریتونه ورته وړاندې کړه دا ورته اسناد ثبوتونه ورته ورکړه چې افغانستان د دوی نه متاثره ده په افغانستان کې دا اوس کوم دغه آفتونه راځي او هر کان په څنګهونو نه حتی په زرګونو انسانان وژني په زرګونو کورونه تر نړیږي د افغانستان د اقتصاد سره تباه کیږي دې ډیره برخه بهرنیان جوړوي افغان اړخ مشته پکې بهرنیان جوړوي څه ویل سول چې کله له دې خوا پروپوزل ورکړل سو غوښتنه وسوه چې دا خو د نړۍ قانون د ولې نه تطبیق هیڅ تر اوسه پر مثبت ځواب نه دی ورکړی هیڅ تر اوسه پر افغانستان ته مثلا له کومه هیواده په دې برخه کې تاوان رسیږي ګوري دا خو د هوا څپې دي موږ ته خو ډېر نږدې ګاونډی چین ده چې ډېر د صنعت د اړخه پرمختګ ده د چین نه ډېر متاثره یو د افغانستان نه پرته هر هیواد که پاکستان ده د افغانستان په ګاونډیانو کې پاکستان ده ازبکستان ده تاجکستان ده ترکمنستان ده د هر یو ونډه لري پکې خو ډېره ونډه د صنعتي هیوادونو ده صنعتي هیوادونو د افغانستان په ګاونډ کې موږ مهم صنعتي ګاونډی چین ده خو دا معنا نه ده چې افغانستان نه د چین متاثره ده د هوا څپې دي د هوا څپې هغه هوا اغېزمنوي څوک چې لري باید دغه خساره ورکړي افغانستان ته دا د افغانانو حق در باندې دغه حق ده چې نړۍ مننه ده د نړیوال قانون نړۍ ورباندې امضا کړې ده دغه په دې اړه نړیوال قانون چې دغه دوه کاله مخکې تر امریکا ترې ووته امریکا هم د دې قانون غړی و هغه ترې ووته نور نړۍ په دې امضا کړې ده ولې نه تطبیقیږي قانون په دې برخه کې ځکه نه تطبیقیږي چې افغانستان کمزوره ده افغانان کمزوري دي د افغانانو غږ څوک نه اوري یوازې په افغانستان کې نه تطبیقیږي نو موږ د افغانستان په کچه باندې خبرې کوو د افغانستان په کچه پروس څنګه چې په پاکستان کې دغه سیمون راغ او پنجاب ډېر متاثره ک پنجاب ګډي کورونه وړم ما چې څومره ور د نړۍ هغه سره ډېر کومک وکړ نړۍ ورته کومک وکړ متاسفانه په پاکستان کې ورته تکرار شو غټه فاجعه په افغانستان کې هر کله په کراتو تکراري د بد مرغه تور سره کومک دکی دا کومک پرې د چې د نړۍ په کچه باندې د په ستر کچه د اقلیم د کنټرول لپاره د تودوخې د کمېدو لپاره کومک شي حتی هغه متضرر کورنۍ سره د خوراکي توکو د نبات هغه د دوکو د کور سامان چې وړه هغه مرسته به ورسره ونه کړه بیرته راځم تاسو ته بشرپال صاحب کومې پیښې چې په افغانستان کې کیږي دا په نړیواله کچه څومره دردونکې ده چې هر کال افغانان له دغسې یو پیښې سره مخامخ شي چې طبیعي پیښه رامنځته ځي په هغه کې کورونه د افغانانو عام خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي چې ښه بېلګه یې په دا وروستیو کې نورستان د علیزه صاحب د دویمې نړیوالې جګړې وروسته کله چې د ملګرو ملتونو سازمان جوړ شو لومړی ماده یې همدغه د
انساني او بشري مرستو لپاره په 55 او 56 ماده ده. دا غیر مخې دوی مکلفیت لري چې دغه هیوادونو سره چې هغه دغه متاثر وي ورسته پاتې وي او هغه دغه مشکلات سره مخامخ وي خپل مرستو سره هغه وژغوري. دا چې لا دلته د بمونو مور او د بمونو پلار استعمال شو دلته په دې 15 لسیزو کې نړیوالو هیوادونو هغه چې افغانستان سره مرسته کړې وي او ژغورلې وي په یوز دی چې وی ژغوري هغه دلته خپل مختلفې سلاګانې امتحان کړي. دا لکه څنګه چې قاضي صاحب تماس ونیو دغه غازات او دغه فضا چې څنګه لکه چې د صنعتي هیوادونو نه او خصوصا ګاونډي هیوادونو نه متاثر شوی زمونږ فضا په همدې ډول باندې دغه مختلفو سلاګانو د استعمال په وجه باندې هم زمونږ دغه اقلیمي دغه خراب شوی دی او په همدغه وجه ده چې زمونږ ګوري په دې 15 لسیزو کې دغه د سیلابونو مخه خو داسې نه ده. دا خو باید دلته چې ونې وي شنوي او د دغه ونو او د دغه باغونو د دغه ځنګلونو د دوی هم د دغه سیلابونو مخنیوي کولای شي مګر متاسفانه دام د 15 لسیزو په جګړو کې دا لرګي دلته په ډیر بیرحمانه ډول باندې دا ځنګلونه ووال شو او دا ولیږدول شو حتی تر خارجي هیوادونو نه تنه ګاونډیو بلکې د منځنۍ مخاطیس هیوادونو ته ورسېدل او آلته په تجارت شو په خپل بشرپال صاحب دلته یوې خواته خو هغه نړیوال قوانین دي چې ګلخانه‌ای ګازو په اړه افغانستان ته زیان رسولی باید خپل مسؤلیت ترسره کړي چې تاسو یې نه ده ترسره کړي خلاف د هغه قانون چې دوی وضع کړی. بله مسله که راسو په داخل کې ستونزو ته دیونو موضوع یاد سوه دلته دوه برخو ته که راسو یو خوا هغه ځای چې باید د کور دپاره انتخاب سي درست ځای نه وي چې هغه یا د غره لمنې یا دغسې سایې وي چې هغه تر تاثیر لاندې راځي د سیلابونو یا هم د زلزلې نسبت نورو سیمو ته. یو خپله د خلکو کورونه دي چې کورونه یې په هغه کچه نه دي جوړ کړي یا هغه خلک عامه پوهاوي نه لري چې لري وګوري چې دغه ځای زه جوړوم که چېرته خدای مه کړه کومه طبیعي پیښه کېږي په دې برخه کې څومره زیان رسېږي باید څنګه مخه ونیسم. اوس د ځای انتخاب ده چې په سم ځای کې کور نه جوړیږي او که هغه امکانات چې دوی کارولي د کور دپاره. علیزه صاحب دا ټول هغه مشکلات دي چې یو د بل سره یو ځای شوی دی او دغه ناورینې رامنځته کړی. تاسې وګورئ په 15 لسیزو جګړو کې دلته یو شمیر افغانان په میلیونونو افغانان بې ځایه شو له یو ولایت نه بل ولایت ته د یو ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته د یو هیواد نه بل هیواد ته. دا یو پرابلم. بل پرابلم دلته تاسې ولیدل چې د موضوع نه لرې لاړ نه شو دغه 20 کلن اشغال په نتیجه کې تاسې دلته ولیدل چې زورواکانو مختلفې دولتي ځمکې ونیولې چې دا اوس په دولت لګی دی او بیرته دغه کوي یعنې راګرځوي په دغه کې دغه جوړ کړل شارکونه جوړ کړل او په خپل سر باندې بدون د نقشې نه بدون حتی په خوړونو کې په دغه ځایونو کې چې هلته ډېره مشهوده وه چې دلته به یعنې طبیعي پیښه کېږي سیلاب به راځي زلزله به کېږي دا ځایونه په خپل سر باندې خلکو باندې وویشل. خلک مجبوره وو د کمو پیسو یا د کمو اقتصادي امکانات درلودل دا یې راونیول په دریاب دغه کې خوړونو کې په سیندونو په مقابل کې د غرونو لاندې په لمنو کې دلته په دې شیلو کې کورونه جوړ کړل او داسې کورونه جوړ کړل چې هغه خو زموږ غریب خلک دي ستندر کورونه نه دي هغه خو په دغسې حوادثو کې بیا د منځه ځي. نو نه دلته ملت مجبوره و
او نه عامه پوهاوی وشو او نه دلته خصوصا په دغه تیر شل کلن اشغال کې دغه موضوع ته قطعا دغه ونه شوه پاملرنه مننه کوم بشرپال صاحب جب د ډکولو دپاره په خلکو باندې ځمکې خرڅ کړي او هغه بیچارګانان د دې په خاطر چې یو د سرسوره پیدا کړي غیر مستندرد کورونه جوړ کړل او په کمو دغه باندې حوادثو باندې دغسې ناورین پیښ درنو لیدونکو دمه لرو بیا هم په خیر رالاست اقیار صاحب ستونزه په اقتصادي موضوع کې ده چې دوی د اقتصاد له کبله مجبور دي چې داسې یو ځای جوړ کړي چې عادي ژوند ولري که دوی عامه پوهاوی نه لري چې دا خطرات دوی په نظر کې ونیسي مدیر صاحب تا دوه ټکو ته اشاره وکړه دا دواړه خو د تایید وړ دواړه دي تر څنګ د عامه پوهاوي د نشتون تر څنګ د اقتصادي کمزورۍ تر څنګ تر حده پورې بېتفاوتي هم ده افغانان تر حده پر خپل ژوند سره بېتفاوته هم دي بېتفاوتي عامو خلکو کړي که حکومتونو دواړو کړې ده عام خلکو ځکه کړې چې هغوی خپل ژوند ته اهمیت نه ورکوي او حکومت ځکه کړې چې دوی متوجه کړي نه دي دا خو د حکومت ونډه ده ګوره په نوره نړۍ کې د ژوند هره برخه د حکومت په کنټرول کې ده کوم مواد باید وکارول شي په آبادۍ کې حتی نقشه به د حکومت د خوا منظوره شي به حتی مواد باید حکومت په خوښه باندې حکومت وټاکي چې په دغه سیمه کې تر څو به چاته کور جوړوی شي دا ځمکه د څو چاته کور زور لري کوم سمټ باید وکاروي کومه تیږه باید وکاروي په د سمټ او د شګې ترکیب دی باید څنګه وي څو چاته کې باید سیخ باید پکې څومره وکاروي څومره سیخ پکې وکاروي دا د دې پارکینګ به چیرته وي که د دوسین به چیرته وي اوبو سیستم به څنګه وي غور په پام کې نیسي په افغانستان کې ما متاسفانه نه عام افغانان دې ټکي توجه کوي او نه حکومت دغه مسله خو په مرکزي نقطو کې په ښار کې مثلا که حکومت وکړي لرې پرتو ولسوالیو کې څنګه راځم درته دغه نورستان د اوس د بد مرغه اوبو په سواقه سدته د څو ورته په ژمي کې په وړي کې واقعیت دا و چې یو خو دا و چې په دې ځای کې دغه څېړنه بې سابقې وو هغوی پیشبیني ورته نه وه کړې خو هغه سپین ږیرو په ژوند کې دا کیسې تکرار شوې وي خو اوس په دې نږدې وختو کې دا کیسه نه وه شوې موږ خپله وکته چې د ابراو چې ورته د هغه ځای کې د سیند مخه په دې کې د سپوږمۍ په دومره منځنګ وټنګ جوړ شوی و مخ ښایسته وټنګ په هماغه ځای کې و د پوچک د پاسه جوړ شوی و او حتی حکومت ورته جوړ کړی و څنګهنیان دپاره د اوبو په مسیر کې و حکومتي ودانۍ د اوبو په مسیر کې جوړ شوي وي نور داسې وردی ورته خپله ښاروالۍ وایي په هغه ساحه کې و چې باید سیل وړی وای ما درته وایم چې د حکومتي ودانۍ که نه اشاره هم دوی ته وه نور چې داسې وردی ورته د غرو په غمن کې کورونه جوړ شوي دي د تیږو نه د غټې تیږې وړې تیږې هغه تیږې چې په ډېره اسانۍ سره دغه ښویېږي دا تیږې چې نه چارګونجې شوي دي نه نوشونه برابر شوي دي دا په خټو کې لګول شوي دي په خټو کې چې حتی په ډېر وړه ضربه دې پر کیفیت دا وغورځېږي او د غرونو غمنې دي ځایونه هوار نه دي ټوټو جګ پکې ډېر شته مرګي پکې ورکول کېږي یو کور دویم کور ته ورپشا ده دا ته نه په نورستان کې نه په دهرنور کې دغه شی ده د افغانستان په شمال کې په غرني سیمو کې دغه شی ده په کونړ کې دغه شی ده دا هم د خلکو بېتفاوتي ده هم د اقتصادي ضعف هم د واقعیت هم ده چې اقتصادي ضعف هم ده دغه هرات کې چې کومه پیښه ترسره شوه یو دوه کاله مخکې د هرات د جان ولسوالۍ زلزله زه په دویمه ورځ ورغلم په دویمه ورځ باندې مغون ورځ په هغه ځای کې تېره کړه هغه جسدونه چې راویسته کېدو زخمیان چې راویسته کېدل زه د صحنې شاهد یم موږ وکتل چې اکثر کورونه چې وو اکثر کورونه داسې هغه جوړ شوي وو ګمبزي ترتیب باندې چې په خپله یعنې عقل منطق هم د ایجاب کوي چې په وړي ځنګل سره باید دا ونړېږي ډېر کورونه دغه څومره چې ونړېده یو کور دویم کور هم د سره ونړوه نو دا د دې اقتصادي ضعف موجه کېدی شي
او بې تفاوتي مهاجه هم کېدای شي د عامه پوهاوي نشتون هم ده او حکومت هم پکې بېغوري کړې ده. حکومت هدف دا نه ده. اوسني حکومت څومره کار کړی په دې برخه کې؟ اوسنی حکومت خو کار کړی د دې مخه نه بدي بنده کړې ده. پوه شو د جمع غړي ترقي د ضرب وي دوی خو یو مخ نه اوس دغه د ابدي بنده کړې ده بنده کړې ده په غوډه افغانستان کې بنده کړې ده. اجازه راکوه زه در کوم درته هغه ته د اجازه ورکوي چې دا ثابته شي ورته چې دا ممکن د څو پړاوونه به سرتیر کړي چې هغه پړاوونه چې سړی پکې ستړی شي او د ابدي نه به تیر شي ورسره. خو په کابل ښار کې چې چېرې اوس اجازې ورکړي دي او چې زه خبرېږم متنه په شهرنه کې 150 غټو پنځو باندې کار روان ده. خو د اردو د قراره چې حکومت د څه توجه ورته کړې ده پارکینګ هم ترې غواړي که د انګلیسونو دغه نقشه د هر څه ته د دې حکومت د څه توجه کړې ده. هغه چې د انجینرانو حکومت هغه چې د ډاکټرانو حکومت هغه چې د فني متخصصینو حکومت هغه ورته توجه نه وکړي. دوی د خپل فهم تر حده پورې څومره چې خبرېږم توجه کړې ده خو یو کار کړی چې ابادیان د دې مخه نه منې کړي دي چې زه دا نه تاییدوم. دغه کار چې دا سمه ده چې حکومت به کنټرول وکړي دا د حکومت وظیفه ده چې کنټرول وکړي او د غصب مخه هم ونیسي د نورو د جددونو د غصب مخه هم ونیسي. خو دا په دې معنی نه ده چې دومره تشدد پکې وکړي چې د سر ابدي بند شي پکې. په تیرو کې څه کولی سوای امکانات و چې نن باید دغه ستونزې نه وي د طبیعي پیښو له کبله خلک له منځه ولاړ نه سي؟ د کابل ښار کې چې موږ تاسو اوسېږو د دې 80% کورونه د غیر نقشه دي. 80% کورونه چې دي دا هم غیر نقشه دي هم په داسې ساحو کې دي چې هغه ساحې تر ډېره حده پورې غصب شوي دي د غرو غمنې دي هر ځای ته سربنده جوړه کړې ده. په تیرو حکومتونو تاسو اشاره وکړه په اوس به د مناسبه نه چې سړی مړو پسې خبره کوي. حدیث شریف کې راځي چې مړو پسې خبره مه کوئ د مړو بدیان یې حتی میادوي. تیر حکومت موږ ته د مړي په مثال باندې ده خو بیا هم په تیر حکومت کې چې د نړیوالو کې مرسته شوې په هره برخه کې مرسته شوې دغه د اقلیمي په اړه باندې دوی ته د خارجه د خو د بودیجه ورکول کېده د پیښو د ضد اداره چې وه د خارجه د خو ورته ملیاردونو ډالر ورکول کېده ورته. اوس د حکومت د خپل امکاناتو تر حده پورې هغه د پیښو ضد اداره ده بچارګان هم دومره د حکومت بودیجه هم دومره د حکومت واسطه کېږي چې هر چېرته پیښه وشي یو خوراکي توکي یو خیمې ورته په منډه ورورسي ورته همدغه وس کې دي. تیر حکومت سره دا وس چې د ښار نقشې تغییر کړي دا وس ورسره و چې باید ښارګوټي جوړ کړي دا وس ورسره و چې د انجینري نقشې ترکړي ځکه ونه کړه چې هغوی افغانستان ته ژمن نه وو هغوی بهرنیانو ته ژمن وو هغوی د برطانیې و د امریکا و د کاناډا و د استرالیا پاسپورټونه جیب کې وو د ترغین وو که د مېلمه غوندې بیګ کې ځان سره وړو تش بیګ به یې راوړو د هغوی بیا په ډانګه راوړم د سویس او د امریکا او د دې بانکونو د افغانانو د پیسو نه ډکړي دي نو هغوی سره تعهد نه و هغوی سره ژمنتیا نه وه هغوی افغانستان د ځان نه ګڼه. بشرپال صاحب بشري ادرسونه په دې برخه کې څومره مسؤل دي او دغه پیښې چې په تیرو 5 کلو کې شوي څومره بشري ادرسونو خپل هغه مسؤلیت ادا کړی؟ د دوی کومکونه هم په سیاسي پوښو پورې تړلي دي. موږ او تاسو وینو چې په افغانستان کې د وروستي 15 کال په نظر کې وڅو د دې نه مخکې هر کال تقریبا 8 میلیارد شاوخوا کومکونه په همدې نامه باندې کېدل. د هغې نه راوروسته دا اوس ملګرو ملتونو دا 1.5 کال کېږي چې درخواست د 1.5 میلیارد ډالرو لپاره چې تر څو پورې دغه کوم حوادث چې راغلي په افغانستان کې او دا ناورین چې راغلی دی د دې لپاره تر اوسه پورې تقریبا 440 میلیونه ټول شوي دي او نورې پیسې څوک نه ورکوي. دا ټول یو بل پورې تړلي دي در حال چې بشرپال صاحب دا باید په دغه حد کې وي چې پیسې ورنه کړي او که دا مسؤلیت ده چې باید د بشري حقوقو په خاطر نړیوال بشري ادرسونه که هر رقمي باید دغه مسلې ته رسیدګي وکړي. دغه د بشري حقوقو مسله تقریبا دغه فضا داسې راغلې ده چې دغه مسله بیخي د خپل سود
اوسې قطن څوک د دغه ډېر پاڼه ناړي. تاسو فکر وکړئ دغه مسله د دې بشري سازمانونو سره او د دې ادرسونو سره طرحه وایي، نو زه وایم چې دغه ناورینونه خو څه کوي چې په دې کې کومک نه کوي. دا ناورین چې ایجادوي شفاخانه را بمباردوي، خو دی ورته نه وایي چې زه بشري ادرس دا دې ولې بمبارد. زمونږ ستونزه په دې کې ده چې تر اوسه پورې هغه نړیوال ادرسونه چې اخلاقا زموږ په وطن په قانون کې برخه اخیستې ده او اوس یې په سترګو وي څه نه کوي. موږ افغانان او دا اوسنی نظام، زما هیله دا ده چې موږ که وشو کولی چې هغه بانې چې دوی موږ کوي هغه بانې موږ رفع کړو او هغه بانې چې زمونږ د شریعت سره او زمونږ د دین سره په مطابقت کې وي او د هغې په خلاف کې نه وي هغه موږ رفع کړو. دلته بیا سوال دا د بشرپال صاحب، دلته سوال دا ده چې بشري مرستې نه باید سیاسي سي. دا د افغانانو نظر د حکومت هم په وار وار دا خبرې کړې دي. آیا بشري مرستې عادي د بشري حقوقو په اساس دی او که سیاسي دی؟ عرض دا ده چې دوی توجیه کوي او داسې توجیه کوي، د مثال په توګه دوی داسې توجیه کوي چې تاسې دا ښځینه کارکوونکي د دغه زموږ د محصول ویستلې موږ کومکونه نه کوو، تاسې د نجونو مکتبونه تړلي دي موږ کومک نه کوو، دغه حقونه چې تاسې نه ورکوئ دا په بشري حق. زما عرض دا ده چې هغه څه چې په موږ پورې اړه دي د هغې مخه خو ونیسو تر څو پورې چې بیا موږ کولی چې ووایو چې ته اوس ولې د سیاسي موخو لپاره دغه مسلې ته راځم، تاسو ته یې بیا اقیار صاحب راته ځواب کړي. دغه موضوعاتو پورې تړلي مسایل دي که نه بشري حقونو ادرسونه پړ دي؟ ګورئ، یو سیاسي تصامیم دي او یو بشري مرستې دي، یو سیاسي اړیکې دي، سیاسي مروې دي، یو بشري ارزښتونه دي. دا دواړه سره متفاوت دي. ډېر وخت په دغه افغانستان یو جغرافیه د یو خاوره ده، په دې کې ډېر نظامونه تغییر تبدیل شوي دي، خو افغانان خو ژوندي دي. افغانان خو د ملت په توګه د ژوندي موجود په توګه باندې د بشر په توګه په نړۍ حق لري. که فکر وکړو لکه وړاندې بشرپال ورته اشاره وکړه چې نړۍ د اوسني حکومت سره ستونزه لري. که فکر وکړو چې د حکومت نړۍ د حکومت اوسني کارونه نه تاییدوي، د نجونو د حقوقو په اړه باندې، د کار په اړه باندې، یا نور د درازو د بندېدو په اړه باندې، دا چې فکر وکړو چې په دې اړه د مثال په توګه حکومت نړۍ په حقه ده، د مثال په توګه نړۍ په حقه ده، نو فرض کړو چې دا حکومت د افغانانو په حق مقصر ده یا نړۍ ته مقصر ده، نو آیا د دې ګناه باید اوس افغانانو ته ورکړل شي؟ د مثال په توګه زه د حکومت یا چارواکی زما د کړنو زما د عزم او زما د واک جزا به د غوریانو یو ماشوم وګوري، د نورستان یو ماشوم به د ما د کړنو جزا وګوري، د سیاست بېګناه انسانان به د ما د کړنو جزا وګوري. دا په دې معنا ده چې ته وایې چې حکومت دوی ته جزا ورکړي، افغان حکومت جزا ورکړي، خو تا هم جزا ورته ورکړه، د دې نه خو تا ډېر جزا ورته ورکړه. دا خو نه شو چې تا د حکومت نه وژغورم او ته د حکومت نه دفاع کوې او تا ورته اسانتیا برابر کړه، خو تا خو د دوی نه ډېره جزا ورته ورکړه. بشري مرستې په نړۍ کې د نړۍ قانون ده، دا د سیاست نه جدا دي، دا د افغانانو حق ده. په نړۍ باندې یو وخت داسې و چې افغانانو د منګورو مغلطو په چوکاټ د نړۍ سره کومکونه کړي دي، ثبوتونه موجود دي. د افغانستان د ګاونډیانو نه، د 5 ګاونډیانو نه په ځینې مواردو کې افغانانو ډېرې مرستې کړي دي. په نړۍ په نړیوال ریکارډ کې د ملګرو ملتونو سازمان په کتاب کې د دې ثبوتونه شته دي. نو اوس چې په نړۍ په افغانانو باندې سخته ده، دا د دوی حق ده په نړۍ باندې. حکومت سره موږ بیا هم زه نه وایم چې دا حکومت مقصر ده مقصر نه ده، دا زموږ د بحث برخه نه ده. زموږ برخه دا ده که احیانا حکومت مقصر هم وي، نو نړۍ باید د دوی د تقصیر جزا عام افغانانو ته ورکړي. مننه کوم. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم بخیر رالاست. ولې باید بشرپال څه پر ولس فشار راسي که چیرته نړۍ ته د خلقو یا نړیوال حقوق بشر مهم وي؟
ما مخکې ارزو کالیزی صاحب چې په اوسنیو شرایطو کې تاسې ټول وینئ چې د بشري حقونو له نامه نه او د انساني حقونو له نامه نه سیاسي ګټه اخیستل کېږي او دا په همدې پورې لکه څنګه چې عقیار صاحب اشاره ورته وکړه که نظام په یو برخه کې د دنیا سره همغږي نشي کولی نو د جزا یې باید ولس ته ورنه کړل شي. اما متاسفه داسې ده. اوس تاسې فکر وکړئ دغه شر چې څومره زموږ هیواد وران شوی دی که چېرته اخلاقا نړۍ د بشري مرستو له لارې وغوښتې وي چې دغه خپل تېر کوم ظلم چې کړی دی کوم بربریت چې کړی دی کوم تاوان چې رسولی دی که دی په ډېر کمه فیصدي کې سر ته رسولی وي به د اوسنیو ستونزو سره مخامخ نه وي. خو موږ وینو چې دا ځله سیزي په مختلفو شکلونو باندې په مختلفو باندې د مختلفو لارو نه د افغان خلکو باندې دا ناورین تپل شوی دی او دا بشرپال صاحب موږ ځکه او دلته د ملګرو ملتونو غوښتنه هم دا ده چې نړیوال دي مرسته ورسره وکړي تر څو دوی د افغانستان د طبیعي پیښو زیانمنو ته رسیدګي وکړي. ملګرو ملتونو دغه غوښتنه به څومره په نړیواله سطحه پوره سي؟ پوره وخت داسې و چې همدغه ملګري ملتونه خو یو سمبولیک رول لري چې قطعا یعنی عملي نه دی. هغه څه چې دوی وایي هغه د قدرتمندو هیوادونو د سیوري لاندې که د هغوی خوښه عملي کېږي که نه عملي کېږي. ما مخکې عرض وکړو ګوره چې یو وخت داسې و چې 8 میلیارده د یو کال په جریان کې مرسته کېدله په همدې نومونو باندې. دا چې څه کېدله او څنګه شوه نتیجه هغه موږ تاسې وینو. همدا ملګري ملتونه دا اوس 1 میلیارد ډالر یې غوښتي دي او نیم وایي نه شو کولی چې دا پوره کړي. د 400 تقریبا 40 میلیونه یې راټول کړي نور ځکه چې ملګري ملتونه اوس په یو داسې یو سمبولیک سازمان باندې بدل شوي دي چې عملي او اجرایي دغه نه لري یعنې بشرپال صاحب ولې پرون دغه ستونزې ته جدي رسیدګي کېدل او نن نه کېږي؟ آیا پرون مشکلات زیات و که نن سره تفاوت څنګه ده؟ ملګري ملتونه د قدرتمندو هیوادونو سره برمته دي. حتی دغه تېره موده کې د امریکا جمهور رئیس ویل چې که یو هڅه داسې وه چې د ملګرو ملتونو په عوض باندې یو بل سازمان جوړ کړي د خو ملګري لاندې تاسې فکر وکړئ یعنې دا یعنې په څومره سپېڅلتۍ باندې د بشري حقونو نقض یو ډول باندې توجیه کېږي. ملګري ملتونه دا اوس د دغه قدرتمندو هیوادونو په لاس کې دي او د هغوی په لاس کې عملي او اجرایي شی ورسره نشته نو ځکه د دې له امله کوم عملي شی کولی هم نشي. ما ځکه اشاره وکړه چې موږ هغه کوم څه چې کولی شو هغه ته راځم بشرپال صاحب. عقیار صاحب په افغانستان کې هر څوک غواړي ځان ثابت کړي د وطن د ژمنتیا په خاطر ولس ته د کار په برخه کې هغه په سختو حالاتو کې معلومیږي. نن افغانستان له طبیعي پیښو سره مخامخ ده. نورستان ښه بیلګه ده. په داسې حالاتو کې ډېر افراد او چارواکي دي چې دوی وخت نه وخت خلکو ته وایي چې موږ داسې کوو یا وطن غواړو وطن ته کار وکړو ولس سره یو. دغسې حالات چې کله راځي څومره دوی هغه واقعي وزن معلومولی شي خلک؟ په افغانستان کې د اوسنی کوم وضعیت حاکم ده په ځانګړې توګه د طبیعي آفاتو د اړخه دا د یوې ورځې پیداوار نه ده. دا د څو کلونو د کړنو نتیجه ده. په یوه ورځ کې د فضا دومره متاثره شوي او دومره منعوسه او ککړه شوې نه ده چې دغه پېښې پکې وشي. دا د څو کلونو راهیسې دي. ما مخکې دا خبره ته وکړه چې دا ناځواني ده چې سړی په مړو پسې خبرې کوي. تېر حکومت تېر ده اوس خو هماغه څوک چې نن د وطن دپاره خبرې کوي د خلکو دپاره هغه ژوندي دي عملا خبرې کوي. زه درته راځم دوی د هغوی سره دا امکانات وو
چې په دې اړه ډېر نقش ترسره کړي. نړیوال سټیج د دوی سره و، نړۍ د دوی سره وه، 50 هیوادونه هماغه په افغانستان کې وو او د نړۍ د اقلیم ډېر همدغه هیوادونه خراب کړی چې په دغه 50 هیوادونو کې وو، همدوی ډېر خراب کړی ده. د دوی غوم د حکومت سره اړیکې وي، ډانګر وو، امکاناتو میلیاردونو ډانګر هر څه کوی شو، د بدې مرغه ونه کړه، نړۍ باندې غږ کوی شو ونه کړه. اوسنی حکومت زه نه د دې حکومت ویان دیم او نه ترې په ناحقه دفاع کوم، خو د افغان په توګه باید سړی حقیقتونه ووایي. حقیقتونه دا د دوی تر وسه پورې په دې اړه باندې منډه کړې ده او کوي. مثلا څنګه منډه؟ مثلا د ځنګلونو وهنې او د ونو پرې کول قطع کړي دي. پخوا به تاسو وکړه د پکتیا په ځاځیو کې به ونه شنه شوي ونه وو، بیا به وخته اره شوي وو. دې حکومت دا کار هم په کونړ کې، هم په پکتیا کې، هم په نورو سیمو کې دا بند کړی دی، څوک ونې نشي وهلی. دوهم د څړځایونو غصب تر ډېر حده پورې د څړځایونه دا په سیمابونو په کنټرول په دې کې ډېر مهم نقش لري. د هغې غصب یې تر ډېر حده پورې بند کړی ده او تر ډېر حده پورې د ځمکو غصب بند کړی ده. د اوبو مدیریت لپاره تر حده پورې هڅه روانې کړي دي. سره ده چې د اوبو مدیریت دا ډېر غټ کار ده. د امارت زعیم امر کړی ده چې 430 چک ډیمونه باید جوړ شي. کمان خان باندې جوړ کړه، بخش آباد جوړ کړه، د شاهي عروس جوړ کړه، په فراه کې بند باندې کار روان ده. د ایران چغې وویستې د اوبو د کنټرول په خاطر باندې. د دې حکومت د اوسنیو امکاناتو تر حده پورې کوشش کړی ده، خو د دې معنا دا نه ده چې دا اقدامات کافي دي. نه، نور هڅې هم غواړي. تر څنګ ورسره د عام افغانانو مرسته هم ورسره غواړي. عام افغانان په دې هغه ته راځم اخیار صاحب، هغه باندې بحث کوو. بشرپال صاحب په تیرو 5 کلو کې هغه اشخاصو چې تیر چارواکي وو یا هغه څیرې وي چې په هغه وخت کې مهم وي، عملا اوس هم د خلکو څخه په مختلفو برخو کې مرسته غواړي، یا ورته وایي چې راپورته سئ تاسو له موږ سره ودرېږئ، یا هم د افغانستان دپاره وایي چې موږ ژمنتیا لرو. دوی د دغسې پیښو په تړاو څه کړي، څومره رسیدګي کړي د خلکو ستونزو ته؟ قدرمن علیزی صاحب، د دغو چارواکو چې تاسې اشاره ورته وکړه، د افغانستان وروستیو پیښو چې په بدخشان کې پیښ شو، د دوی هویت د افغانستان خلکو ته بربنډ. دا کوم څه چې دوی ویل هغه څه چې وکړل، نو د افغانستان خلک به اوس بالکل په دې باندې پوه شوي وي چې هغه څه چې دوی وایي، هغه څه چې دوی کوي، هغه ډېر تفاوت لري. او دا تفاوت د دې لامل هم لري، ځینې چارواکي ګورې ویل کېږي چې تر 1,000 میلیونو ډالرو پورې د سویس په بانک کې همدغه چارواکي چې د افغانستان خلک یې ټول پېژني، دغلته په دې بانکونو کې ذخیرې لري. که دوی د افغانستان د خلکو سره خواخوږي درلودل، لږ تر لږه د دغه خپلې سرمایې نه چې یعنې خپله خو د ده نه ده، خو غلا کړې ده، د دغه غلا نه خو به یو څه د دې ملت په پرهرونو باندې د مرهمو د پټنې دپاره لګولې وی که. یا د مثال په توګه تاسې فکر وکئ، دا هغه په تیارو کې لاړل، د افغانستان په خلکو باندې ځانونه وتپل، افغانستان ته ووژل، تباه یې کړه، برباد یې کړه، د دغسې حالت سره مخامخ کړه چې دا اوس موږ او تاسې پرې خبرې کوو. خو بیا هم ګورئ دغه یو داسې ګاونډی چې زمونږ قسم خوړلی دښمن دی او دا ټول افغانان یې پېژني، چې هم یې زمونږ خاوره نیولې او هم زمونږ په 15 لسیزو کې کوشش کړی چې هر نظام کې دوی باید برلاسي وي، دوی باید پالیسي زمونږ وټاکي، دوی باید زمونږ د پرمختګ مخه ونیسي، زمونږ د افغانانو د یووالي مخه ونیسي. هماغه هېواد ته تللی دي، هملته یې مزدوري شروع کړې ده او د خپلو پلرونو په شانتې اوس بیا غواړي چې د هماغه قسم خوړلي دښمن په څېره کې راشي او دلته د افغانستان خلک په یوازې د دې چې دغه پرارونو باندې مرهمو پټۍ کړي، نور هغه د خپل
قدرت لپاره مننه بشرپال صاحب. خو زما د ستاسې د دغه درنې رسنۍ له خوا یو پیغام دی چې هغه دا چې د افغانستان خلکو هغه ته راځم بشرپال صاحب پیغام ته به اخره کې راسم. آیا داسې بیلګې شته چې دغه څیرو چیرته له کومې طبیعي پیښې سره مرسته کړې وي؟ عام افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې دي چې کومه پیښه کیږي تر هر چا زر دوی رسیدګي کوي او تر ډیره پورې نظرونه یا حقایق دا دي چې همدغه زموږ افغانان چې په هر کونج کې د دنیا پراته دي له خپلې وسې سره سم خپل هغه برخه نیمایي کوي طبیعي پیښو ته رسیدګي کوي. هغه څیرو څه کړي دي تر اوسه؟ مدیر صاحب متن دی چې د خیر د دمتو بعد خو شر د مراره سوه د دوی د خیر نه افغانان بیزاره دي. هغه وخت چې دوی چارواکي وو اقتدار کې وو د دې افغانانو وینه دوی وزبېښنه د افغانانو رګونه دوی غوڅ کړل شارګونه پې غوڅ کړل د افغانانو په نوم کېدونکې مرسته دوی غولې چور کړې ځانونو ته په بهر کې په مزیه واخیستې بانکونو کې جمع کړه عیش و نوش ورباندې کوي. هغه وخت د دوی ضمیر ونه خوځېد هغه وخت د دوی وجدان ټکان نه خوړه. اوس نه دوی افغانان سره مرسته کړې ده نه یې کوي ورسره او نه به یې وکړي ورسره. دوی د افغانان دښمنان دي. دوی افغانان سره په دښمني په ثبوت ورسوه. همدغه د تېر حکومت وزیرانو جنګسالارانو د ټوپک سالاران د افغانستان غونه سره مې دوی ویوړه او تر هر چا دوی ډېر شتمن دي. عطا محمد نور د شمال امپراتور و. سلیمان خان د غرب امپراتور و او د هر یو د فهیم کورنۍ تنه د اسونو د طبیعي مصارف د یو کوم وزارت ډیر دي. دوی هر چور کړی ده پریمانه پیسې ورسره دي. همدا اوس هم څومره له خلکو سره مرستې کړې دي. همدا اوس هم استخباراتي شبکې ورسره کومکونه کوي چې په هر هیواد کې پراته دي. هماغه هیوادو کورو ته مغه د اکثرو کورونه مشته دي کورونه پکړه ورکړي دي د هماغه هیوادونو د جاسوسي شبکو په مرسته باندې د دوی ژوند اوس هم روان دغه پیسې بچت دي ورسره نه افغانان سره مرسته کړې ده نه به وکوي نه دومره صداقت پکې شته نه دومره ایمان پکې شته نه دومره وجدان پکې شته ده نه د افغانانو سره نه د افغانانو د ژوند برخه ځان ګړي نه راځي ورسره که دوی ځان افغانانو ګړي نو اوس د حکومت عمومي فکړې ده. هغه کرزی صاحب زما غږ اوري اوس به ملګری هم دی یو متقابل احترام سره لرو. دغه کرزی چې د ټولو فسادونو مور ده زما غږ به اوري خفه کېږي به نه رانه د هغوی فسادونو مور ده. هغه په دې افغانستان کې ژوند کوی شي هېڅوک ورته څه نه وایي. دا نور چې تر ده ټیټ مامورین وو هغوی ته د ژوند زمینه برابره نه ده خو رادې شي که نه د وطن کې د ژوند کې محکمه سرمایې دي راوړي حکومت خو اوس وایي د حکومت په بار برغه کړی چې موږ نه د چا د کور پوښتنه ترې کوو. اجازه راکړه خبره مختصره کړم. اوسنی حکومت چې موږ د چا د پښتنه کوو چې کور د کمه کړی ده د ځمکه د شتمني د کمه کړی ده یو هغه ښکاره غصب وي هغه جدا خبره ده. یو ښکاره ده چې به تا دا وکړم چې زما کور د غصب کړی جدا خبره ده. نور حکومت چاته حساب نه کوي وایي چې موږ چاته حساب نه کوو نه د ځمکې نه د جایداد نه د کور خو راوړه پانګه دې په دې افغانستان کې مصرف که پانګونه وکړه افغانانو ته کار پیدا کړه د افغانانو برخه د افغانانو حق دی وړه د خیر ده که مرسته ورسره نه کوي مرسته مه ورته د کار زمینه برابر کړه ورته اشتغال پیدا کړه ورته چې د ژوند په پرمختګ ورسره مرسته وکړه ورسره. څه باید وسي د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره؟ دلته د طبیعي پیښو مخنیوي لپاره هماغه وجوهات به د منځه یوړل شي کوم وجوهات چې د دې پیښو د رامنځته کېدو اسباب ګرځي. مثلا د سرسبزي لپاره باید ډېر کار وشي. سړکونه باید پرېښودل شي. کثافات باید په خپل ځای کې وغورځول شي بې ځایه ونه سوځول شي. د دودو د بخار مخه باید ونیول شي. بې کیفیته تیل باید ونه سوځول شي. د کثافاتو ډېرۍ باید ځای ته ورسول شي دفن شي. په دې کې به نړیوال موسسې هم باید مرسته وکړي. د اوبو مدیریت باید سم شي. دغه اوبه چې موږ تاسو په تشنابونو کې کاروو همدغه اوبه بېرته باید په حکومت کې په کورو کې جذب شي. د چا په کور کې چې امکان وي
یو وړه کنده درته وباسي د تشنابونو اوبه دماغه کنده ته ورشي دا د کعبه ښار ته تاسو خبره چې د یو غیر محسوس مرګ سره مخ ده په دې نږدې وختو کې به وګورو چې کعبه ښار په دښته باندې وړي ځکه چې اوبه نشته چې اوبه نه ته خو ژوند نه کېږي مجبوره چې کعبه ښار پرې مننه کوم بشرپال صاحب څو ثانیو کې راته ووایاست څه باید وسي نړیوال څه وکړي حکومت عام خلک بله په ټولو انساني ټولنو کې ملت دولت او نړیواله ټولنه چې د همدې دپاره د ملګرو ملتونو سازمان جوړ شوی دی خپل خاص وظایف لري هغه خاص په خاص ډول زموږ په دغه وروسته پاتې ساتل شوې ټولنه کې دا دی چې ملت په خپل ځای د قوانینو اجرا وکړي قوانین په ځان باندې تطبیق کړي کوم ځای کې چې ورته د نظام وایي چې دلته کور جوړ کړه دلته مه جوړوه او نظام په خپل ځای وظایف لري چې باید د ملت لپاره دغسې څه وکړي چې تر څو پورې دوی د دغسې ناورین سره مخامخ نشي او نړیواله ټولنه هم اخلاقا وظیفه لري عوام د قوانینو له مخې وظیفه لري چې په دغسې ناورین کې د ټغلونو لاس ونیسي او د دغسې ناورین یې وژغوري دلته مختصر درته وایم هغه هیوادونه چې افغانستان د دوی د غازاتو نه متاثره ده هوا یې توده کړې ده ورته دغه بحرانونه د هغوی د کړنو په نتیجه کې رامنځته کېږي که دوی د افغانانو سره مرسته ونه کړي دوی د افغانانو په مرګ کې شریک دي د افغانانو په تباهۍ کې شریک دي د افغانانو په بربادۍ کې شریک دي دوی به د یو وخت جواب ووایي مننه بشرپال صاحب اقیار صاحب درنو لیدونکو تاوده بحثونه په همدې ځای پای ته رسیږي د خدای په امان له لیدلو مو مننه